ژوند مو عذاب دی خو څه نه وایو د کور په مخ کې هسې په زور باندې وخاندو د مور په مخ کې ژوند مو عذاب دی خو څه نه وایو د کور په مخ کې هسې په زور باندې وخاندو د مور په مخ کې او دلته چې خور له څوک د سرو زرو والی جوړوي ما بې وسي ډېر ملامته کړي د خور په مخ کې دلته چې خور له څوک د سرو زرو والی جوړوي ما بې وسي ډېر ملامته کړي د خور په مخ کې او پروازه غم راله ځواني داسې سېزلې ده چې لکه ګلاب چا راتېر کړی وي د اور په مخ کې ډېره زیاته مننه بله یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب کړ باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب کړ بله یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب کړ باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب کړ ډېره مننه او ستا تلو نه پس مې چې یاران ویني یو بل ته وایي جینۍ هم ښه نه وه خو یار یې زموږ ډېر خراب کړ بله یې ړنګه کړه چینار یې زموږ ډېر خراب کړ باران ډېر لږ وشو خو کار یې زموږ ډېر خراب کړ او ستا تلو نه پس مې چې یاران ویني یو بل ته وایي جینۍ هم ښه نه وه خو یار یې زموږ ډېر خراب کړ ډېره مننه او دا خلک به دا ستا د مرګ نه پس را پیدا کېږي سړی چې کله ورک شي دا ولس را پیدا کېږي دا خلک به دا ستا د مرګ نه پس را پیدا کېږي سړی چې کله ورک شي دا ولس را پیدا کېږي او د نور سمندرونو ته د عقل څه مجال دی په دې کې څه تپوس کوې خو بس را پیدا کېږي مور مې یادېږي فریادونه مې د خولې نه وځي جی مور میں یادېږي فریادونه مې د خولې نه وځي دا سویلي دی یو کور مې د سینې نه وځي خالي خالي کټ ته د ګورم ماښام شو مورې چرته یې غږ راوکړه زړه مې د پردې نه وځي او اجد صاحب دغسې شعرونه ویمه چې هر سړی ګوري چې صادر د دې جینۍ نشته هر سړی ګوري چې صادر د دې جینۍ نشته خو چا کې زړه نشته او چا سره روپۍ نشته کیسه همداسې د خو مور پې مونږ نه پوهوي سویمه ورځ ده چې زمونږ کره روټۍ نشته کیسه همداسې ده خو مور پې مونږ نه پوهوي سویمه ورځ ده چې زمونږ کره روټۍ نشته او خورې ما معاف که تا ته ښه ډېر ملامته یمه زما لاسونه شته او تا سره والی نشته او دغه شعرونه ویمه درمان صاحب دا شعرونه غوښتنه کړې ده دغه ویمه چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي او دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بندي
دا د جمعې مسلمانان 12 بجې ته لیدي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي او که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالر یې بند دي مننه که ستاسو خیال وي د څو ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بند دي که ډالر یې بند دي او منیره د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو ډېر ښه جواب یې دی خو ما باندې خبرې بند دي د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو ډېر ښه جواب یې دی خو ما باندې خبرې بند دي او پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کړي د دې مارغانو د پتار باندې وزرې بند دي